السلام علیکم ملګرو به د ملګره په ایمرجنسي هسپتال کې چې دنو واردات شروع شوې دي 30-35 موبایل چې دنو د کسان نو ویوړي او 10-11 کسان دي کنه چې هغه لګي او دا موبایل د خلکو نه اخلي او هغه وړي لاول سره دا میسج وګورئ کنه چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري دا ضرور شیر کړئ چې د کسان ونی ولا شي د خلکو نه موبایل واخلي او دا غنه پس چې دنو هغه چې په کم طرف باندې لاړل بیا ورک شي د کس دا میسج واوري او ضرور شیر کړئ. السلام علیکم د ګروپ مرګرو امید ساتم چې خبره د ژوند په موضوع کې وای د ګروپ مرګرو یو خبره س شیر کوم په تیمرګری هسپتال کې کوم چې سرکاري هسپتال له بیا پاره کې کدي خیال کړی د ایمرجنسي وارډ A او وارډ B په دې کې واردات شروع دي خلک دغه کوي د خلکو نه موبایل والی وای راي کې مونږ لا مونږ کال کو بیا چې موبایل چې والی کال کوي زمون مورکه وس خبرې کوي او هغه سیمیل او موبایل چې والی او چې په کم طرف کسان لاړه لس 12 کسان ناوتی دي د بیګا د رئیس سره تقریبا 25-30 موبایل لاړي زه ډېر ارسوي مال مناسب نه چې زه به کې داسې میسج وکم خو زما سه سبل لار نشته چې زه د کسان خبر کم نو لہذا کله چې نور ګروپونه د تیمرګری د سچ نیوز دا میسج پکې ورواچوي او هغه ته د مطابق اطلاع وشي چې دا کسان گرفتار شي چالم دغه شان واردات راځي موبایل مو ورکوي او خپل موبایل چې چا غوښتو نو هغه لکان دی ونیوي شي دا غیر معلومات وشي ډیره بدنامي ده ډیر ګران کار دی ځکه د خلکو سه بیماران دي نمبر موبایل هر څه چوالي وزي برای مهرباني د دې شي د تحقیق وشي او لږ خبر دی نظرثاني دی واچلی شي. پښتنو څنګه چې تاسو دا ویډیو وکړل چې څومره کسان چې دنو زما دا ویډیو چې دنو دا دومره شیر کوي په کار چې دی مخنیوي و چې دا ونی ولا شي او دا چې دنو جیل ته ویوړل شي ځکه چې دی چې د نو واردات شروع کړي دي کنه تاسو به د کس دا خبري په تفصیل باندې اوریدلې ما څه ځکه شریک کړ چې تاسو په خپل دا خبري واورئ کنه چې تاسو ته پته ولګي چې څومره کسان می ویډیو ګوري کوشش وکړئ په کار چې دی ونی ولا شي ځکه چې د خلکو چې دنو مجبوریان وي د غوسره بیماران وي او د موبایل واخلي او چې په کم طرف باندې لاړ لغه بیا ورک شي تاسو به دا میسج کتلې زما ټول پښتنو ته دا پیغام دی چې تاسو ضرور شیر کړئ کنه چې دا ونی ولا شي او د خپل انجام ته ضرور ورسولای شي.